کس روزانه ډیوټۍ لزي دیاړۍ او مزدورۍ لزي او د خپل کور نه د خپل دیرې نه د خپل ځای نه د دومره سفر په اندازه زی چې دا سفر د یو طرف نه 88 کیلومتره یا د دینه سیوا برابرېږي د یو طرف نه خره دوانو باندې حسابې د یو طرف نه دومره برابرېږي 88 کیلومتره یا د دینه سیوا نو د دې کس د منځ مسله څنګه ده دا خو روزانه سحر زی او ماسختن واپس راځي په لارې د منځ مسله څنګه ده او کوم زی ته چې د ډیوټۍ ملازمت او مزدورۍ دیاړۍ لزي نو الته د مانځ ټیم پیراغ نو الته د منځ مسله څنګه ده جواب ګوره جی کته روزانه مزي کنه روزانه مزدوري او دیاړۍ او نوکرۍ لزي خو چې ته د یو طرفه دومره سفر په اندازه باندې زی چې 88 کیلومتره یا د دینه سیوا برابرېږي نو ته روزانه مسافر در ځان سره یاد ساته په لار باندې به سفرانه مونږ کې صحیح شولا او کم چې ستاره دیاړۍ او د ډیوټۍ او د مزدورۍ زی دی چې الته در باندې د مانځ ټیم راغی نو الته به سکه جی سفرانه مونږ بکې چې په دې مسله باندې ته پوي دا خبره پکې نشته چې دا خو روزانه راځم سحر راځم او ماسختن بیا ځم او بل ورځ بیا راځم او ماسختن بیا ځم دا خو زما روزانه تګ راتګ دی نو دا پکې نشته چې ګنې زب سفرانه مونږ نه کوم نه چې ته روزانه مسافر در ځان سره یاد ساته چې په دې مسله ته کلیئر دویمه یو ډیره ضروري مسله وکړه یو کس په یو ځای کې ډیوټي ملازمت دیاړي کوي او د 100 ورځو د پاره لذي هفتې لذي 15 ورځو لذي 3 ورځو لذي اته 10 ورځو لذي نو او بیا واپس کور ته راځي نو دومره ورځې دی الته تیری نو د سفر د موز مسله څنګه ده نو د دې جواب ګوره چې دا د خپه کوله غوونه واوره چې پوه شي بخا چې په کوم ځای کې ته ډیوټي ملازمت او نوکری کې او په هغه ځای کې تا یو پیرم 15 ورځې په ارادي سره تیری کړی یا د دینه سیواخه یو خو اراده دی یو کس نه ننظم او سبا زم ننظم او سبا زم په دې کې ډیر ورځې موته ته بیا مسافر ته چې د ملازمت او د ډیوټي زی ته زی ول ته شپې تیرې الته د ځان لنډیوالي برابر کړي دا سناسه سامان د ځان سره الته برابر کړي د ژوند د تیرولو لپاره په هغه ځکه کتا یو پیر د 15 ورځو اراده کړی وي یا د دینه سیوا او د الته تیری کړی وي نو دغه ستا وطن اقامت شو وطن اقامت دا مطلب چې په لار خو به ته مسافرې په تلو کې به مسافرې چې د کلیو د علاقې د آبادۍ نه اوزي او پر اتلو کې به مسافرې صحیح شو لکه نه خو په دغه ځکه چې چرته ستا ډیوټي ده نو الته به ګورې ته مسافر نه الته چې ته ورسې نو ته به مقیم حسابېږي او ته به پوره مونځ کې او کنه دا کله نه چې ته ډیوټي او ملازمت کې یو پیرم ته 15 ورځې په ارادي سره یا د دینه سیوا نه دي تیری کړي سلورو 15 هفته او 10 ورځې او 12 ورځې دا تیری او بیا کور ته راځي 2 او 3 ورځې تیری نو دا ځان سره یاد ساته چې ته بیا سي الته مسافر اگر که تاسو الته شپې له ست شپې راځي او دا ست ډیوټي د دې کې ستا عمر دی نو الته ته بیا مسافر چې په لار مسافر او الته چې دا کوم ورځ تیرې نو ته به مونږ سکیږي سفرانه بکې دا ډیر اهم مسایل دي او ټول مسلمانانو ته ضرورت دی دا غوي سره شریک کړي جزاکم الله خیر